د مې میاشتې دریمه د مطبوعاتو ازادۍ نړیوالې ورځې د نمانځنې سره هممهاله په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو خبر ورکول کیږي. ما از حکومت می‌خواهیم که سخنگویان اطلاعات را دقیق و به سر وقت برای خبرنگارا به دسترسشان قرار بدن و همچنان یگانه مشکل بزرگی که رسانه های ما در افغانستان و خبرنگارای ما در افغانستان به او مواجه هستند مشکلات اقتصادی هست. بیشتر رسانه های ما در حالت سقوط مواجه هستند به دلیل مشکلات اقتصادی. بیشتر رسانه ها گزارشگرای یا خبرنگارای خود را جواب میدن به دلیل نتانستن پرداخت معاشات و کار چندین فرد را بالای یک فرد به دلیل پرداخت نکردن معاشات اینا انجام میدن و ما در قسمت از جامعه جهانی و همچنان حکومت امارت اسلامی میخواهیم که رسانه ها را حمایت بکنن، حمایت مالی بکنن، از هر لحاظ حمایت بکنن تا که به حاشیه رانده نشود و به خصوص توجهشان بیشتر و بیشتر بالای خانمای خبرنگار میخواهیم تا اینا از حق کار در رسانه دور نشود. باید تلاش‌های بیشتر صورت بگیره به خاطر دسترسی اطلاعات و دسترسی خبرنگارا به اطلاعات. و موضوع بعدی مشکلات اقتصادی خبرنگارا است. اکثر خبرنگارا در افغانستان با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. بعضی رسانه‌ها در آستانه سقوط قرار دارند. جامعه جهانی باید همون تعهدی که در راستای جامعه رسانه‌ای دارند او را باید به او عمل کنه. کمک‌های مالی را باید بیشتر بسازند. رسانه یکی از بخش‌های بسیار مهم یک کشور میباشه، بخصوص در جهان سوم که مثل کشورهای افغانستان که هنوز اطلاعات، علم و همچنان موضوعات علمی زیادتر پیشرفت نکرده و هنوز هم مردم به آگاهی دهی نیاز دارن. رسانه هم میتونه که در این قسمت کمک به سزای کنه، بخصوص در ولایت‌های افغانستان، بخصوص در جاهایی که هنوز مردم به اینترنت و سایر اپلیکیشن های آنلاین دسترسی ندارن. رسانه تنها منبعی است که میتونه اطلاعات دقیق به مردم برسونه. کابل کې د خبریالانو د یو شمېر ملاتړو بنسټونو مسؤلینو او خبریالانو د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې د نمانځنې په مراسمو کې وویل ډېری رسنۍ او خبریالان له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. همدارنګه معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د رسنیو او خبریالانو د رسنیزو فعالیتونو په وړاندې شته محدودیتونه د هغوی فعالیتونه اغېزمن کړي دي. په دغه مراسمو کې په یو شمېر هغو رسنیو هم نیوکې وشوې چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان په ضد منفي تبلیغات کوي. همدارنګه د غزې د مظلومو ولسونو په ځانګړې توګه د خبریالانو د قربانیو یادونه هم وشوه. متأثر هستیم به حال این سازمان‌هایی که داد از حقوق بشر و حقوق انسانیت میزنن و خودشون در خواب غفلت هستن. امیدوار هستیم بیدار شوند. امیدوار هستیم صدا بلند بکنن. وقتش است که ما هم حداقل در کنار مردم فلسطین باشیم، در کنار خبرنگاران فلسطین باشیم. واقعا گپ زدن هر قدر که در مورد اینا گپ بزنی خود کم است، اما در عمل ما کوشش میکنیم یک چیزی شود. حداقل صدای مردم فلسطین، صدای محرومیت خبرنگاران فلسطین چنین که اونا کسایی هستند که الگوی شجاعت هستند، صدای عدالت هستند. حجت الله مجددي د خپلواک خبريالانو د ټولنې مشر وویل د هیواد په کچه ډیری خبريالان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې د دې ستونزو سره بیا هم د هیواد په کچه د رسنیو فعالیتونه د ستایلو دي چې هم د مهال 400 یا رسنۍ د هیواد په کچه فعالیت لري. 400 نارینه او 948 ښځینه خبريالانې پکې په دندو بوخت دي. 470 رسانه در افغانستان فعالیت داره که در این 4001 تن خبرنگار مرد و 748 تن از خانم‌ها خواهرای ما مصروف فعالیت هستند. نیم بیشتر از این تعداد کمی هم که کار میکنه متاسفانه به شکل افتخاری و بدون معاش کار میکنه. با همه مشکلات اقتصادی به کارتان ادامه میتین و این یک دلخوشی هم بر مردم افغانستان و هم بر ما و سایر هم مسلکاست. د مې میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ هر کال په دې موخه نمانځل کیږي ترڅو د نړۍ په کچه د مطبوعاتو د ازادۍ په وړاندې د شته ستونزو او ننګونو څېړنه وشي او هغه خبریالان چې په دې بهیر کې قربانۍ ورکوي له حقوقو دفاع وشي.